پښتونخوا بنديږي او عمران خان په پنجاب کې ګیر دی ایرپورټ به نیسو سړکونه به نیسو او ان شاء الله یو هم تخت ته نه پریدو چې عمران خان د لپاره ما خپل کفن ځان سره ګرځم په بیک سره پروت دی دلته می خیره د خپم زخمی شوی دا راته لګوای د دې پس منظر څنګه د جذباتو د خبرونو بلګ راوځو کومنګ په ور نظر واچو چې مخکې هم داسې ځای په ځای باندې تاسو غونډې کړې وي او ان شاء الله انقلاب را روان دی د لپاره تیاری کوو یو رهایی فورس ته یو انقلابی فورس ته رهایی فورس په عمران خان راولي چې هغه کې واپس نشته تر بغیر تر عمران خان چې کانټینر ولار دی 15 دن د لپاره مال راکی ذله تو ذله زګرزم هغه کس ته مسلمان نو ما چې هغه په یو زخم باندې ملهم نشي پورې کولای په هغه زخم باندې आवाज نشي کولای او بے ګناه خلکو رهایی باندې هغه نشي پورته کولای ځکه چې د پاکستان حقيقي وزیر اعظم چې کوم دی هغه موجوده په جیل کې بند کړی دی تاسو کسانو بند کړی دی عاصم منیر بند کړی دی اور سره دا هغه چې کوم پیروکار دي یهودو هغه په بند کړی دی مشر یو بل پښتنه مې کوله عدالت تاسو سره مشران نشتا لیډرز نشتا غورک دي چې چرته غي ولال شي درنی ورکی احتجاجونه وکي لیډران غیب شي هغه غنداپور نو واخلا بیا سهیل افریدي هم نو څو ځان لپسانې باندې یو خبره ته کوم عمران خان هم ځان لده او هغه ځان لپروت وي عمران خان خو موږ ته دغه شعور را کړی دی چې تاسو خپل لیډر یې تاسو لیډرشپ پسې مزه تاسو خلکو پسې مزه تاسو خپل حق پورته کوي لیډرشپ نه څه ګیلمن دي نه شکر دې پوه شم موږ د مخاص پیانیو حقيقي نظریاتي پیانیو تاسو ووټ ورکړې تاسو د بیان تر مخه تاسو به ویل کې چرته ستنه ودرېږي غیله به هم موږ ووټ ورکو ځکه د عمران خان حکم دی اوس هغه ستنی تاسو ول ووټ ورکړې دي هغه تاسو هغه شانې پښتنه نه کوي ګیلمن دي نه پښتنه خبره په خپل ځای باندې خو کوو ما هغه خپل کوشش کوي د مخانه هي لپاره مخبل کوو موږ بغیر دوه بغیر د مطمئن یاره مطمئن خو نه ما خپل ځان مطمئن ما چې خپل کوشش کوم ځکه چې ما په اسلام آباد کې لګیدل و خيونه څه ګیله لري چې یار ز په دې زخمی ځان باندې راوته ما څه پیغام ورکې پیغام دا ورکوم وزیر اعلی تم دا ورکوم او خپل لیډرشپ تم دا ورکوم چې کانټینر ولار دی 15 دن د لپاره مال راکی ذله تو ذله زګرزم او ان شاء الله تاسو کسان دلته ولاړی تاسو ګوره دا ټول د مخان د لپاره ولاړ دي ځانم ورکی ځانم قرباني دا کانټینر دی روباسي ماته دیواله کی او رهایی فورس چې کوم سٹارټ کړی دی دوه فورسز دي یو رهایی فورس ته یو انقلابی فورس ته رهایی فورس په عمران خان راولي چې هغه کې واپس نشته تر بغیر تر عمران خان او انقلابی فورس بند ټول پاکستان بند او ان شاء الله انقلاب را روان دی د لپاره تیاری کوو او ان شاء الله داخلو تخدیدو ته وریار دي تختی به تخدیدو ته نه پریدو د جذباتو د خبرونو بلګ راوځو کومنګ په دغه باندې لګ جوړ نظر واچو چې مخکې هم داسې ځای په ځای باندې تاسو غونډې کړې وي دغه شانې خلک راټول شو بیا کې خلک لګېدلی وي ځای په ځای باندې اوس ریسنټلی په ثوابۍ کې خلک راټول شو لایټس بند شو دا غینه پس هغه خپل کم کارکونان چې هغه هم دا چغیواله چې منګل دی دا بسترې راکی بس منګ زو نو د دې جذبه باندې کی دا سره چې صحابه درنه کیم پاولنې ورځ باندې افطاری ما کړو واسطه صحابه درنه شو او د شالګر درنه شو نو پته کې اکټیویټیز غونډ مام دی پکې او دا چې ناس مزما جنډې ملته دي عمران خان د مینې خبره کومه چې عمران خان د لپاره ما خپل کفن ځان سره ګرځم په بیک سره پروت دی دلته می خیره او یو خبر تاسو د کفن خبره کوي یا د ځان د ختمولو خبره په عمران خان باندې کوي قرباني کولو دا منګو تاسو چې ژوند کوي یا د هلي ځلې کوي دا د دې لپاره کوي چې زما ژوند خشي څه فکر لري تاسو د تاسو مستقبل لپاره ولیاړم د وړو مستقبل لپاره ولیاړم د کوم مستقبل لپاره ولیاړم او مرګ چې دا په کټ کې مراتلی شي دا په موټر کې مراتلی شي دا په ولیاړم مراتلی شي سا خو د خدای پاک دلته مستی شي نو ولې نه شهادت مرګ ولې نه قبلې په حق لري ولې نه وځي د خپم زخمی شوی دا راته لګوای د دې پس منظر څنګه وشو پس منظر داسې و چې مونږ په سنه 24 نومبر باندې مونږ ووتو نو په خورنا او علي امین ما سره په هغه کې سره وجنګېدو څورته په کټي پهاړي کې او په غازی کې ټول ناورني درې پولیس والا خپل محافظین مونږ ونیو هغه له خپل کپڑے ورکړي خپل چپړې مولا ورکړي دا غو بوتان کپڑے هغه مونږ وخت هغه محفوظ کړو وزیر اعلی ورکړو چې دا څوک مړنه کې سبب دي فیارم په مونږ باندې یا په عمران خان باندې کوي نو هغه مونږ ورکړو هغه بیا ډی پی او ته ورکړو بیا چې مونږ د دې نه لاړو کټي پاړي کې عام کسان ونیو چې 26 نمبر چونګي ته ورسېدو چې د اسلام آباد او د پنډې بونډري وا نو ټولو نه اولنۍ فایرینګ په مونږ باندې وشو په 25 نومبر باندې شپې تقریبا پونه 10 بجې زه ولګېدم او شپې 2:30 بجې زه ریسکو شوم 3:30 غنټې چې دوی کوم فایرینګ کوم کسان لګېده کوم زخمیان وو دا غیزت شمدید گوایم او
تاسو بیسیکلی د کوم ځای زه بیسیکلی د لنډی کوتل سره تعلق ساتم. پلان مې چې ده شینواری ما پلان مې چې ده خپل فرنټیر کور کې پاتې رهم او د حیدرآباد فیسری پی ټی آی چیرمن ام یم سیکنډ پوزیشن باندې تاسو کارکونان نه کارکونان بخپل کار کوي مونږ بخپل کار کوو. زه نه غواړم ګډه سره په ګروپ چې شکل کې چې ګروپ نه بغیر تاسو ګروپ یې تاسو زما مټي یې تاسو زما غي ولې زه ګروپ جوړ کما زه به ګروپ تاسو جوړوم ځا څنګه ټولو لاړې تاسو یو غا کوي تاسو زما ګروپ یې کیمرامین دی چا پیر د عملګری راوخای ګڼ شمیر خلک دلته راټول دي دا یعنی د دې دا چې کومه جذبه ده د ته هم ګوري د دې دا په لاوډ سپیکر باندې تاسو غدغه لګ وکي تاسو بیانات څنګه ټولو تفاس کوم چې زه سنه 24 نومبر زخمی ما د عمران خان سپاهی ما او ما ته ویل شي زید خان شیروانی انقلابی زخمی غازی سپاهی او زه د پاکستان تحریک انصاف هغه قسم چې مونږه کې یاره نشته ده مونږه یاره مولې ده مونږه مرګ مولې ده مونږه ژوند مولې ده. بیا راځم تاسو دا مشل پلاس باندې تاسو راوته د دین تاسو څه مراد ده؟ د دین مراد دا چې مونږ په یو تاریخي په یو تور تیارې کې مونږ اوسېګو او دا د یو بیدارۍ نښه ده دا د یو انقلابي نښه ده چې په خاص زمانه کې به بجلی نه وه نو دغه شي نه به خلکو رڼا جوړوله او مزل به کوو نو مونږ هم دا رڼا چې دا مونږ وایو چې دا یو کس له مونږ لاس کې ورکو او هم دا رڼا مخکې بوځو پاکستان رڼا کو. اخیری پښتنه کومه عمران خان که چرته رازادیږي نه یا هغه شانې په بند کې پاتې کېږي ستاسو دغه جدوجهد یا هلې ځلې به روانې وي دغه شانې راخلاصو به رازادیږي به سوال نه پیدا کیږي. باوري څنګه یې باوري په دې ما چې انشاءالله جذبه د خلکو کې ایمان مضبوط ده مسلمانان دي او 26 کروڑ عوامو کې اشاریه 3% نه اشاریه 0.1% چروزي نو هغه تقریبا 3.5 लाख جوړيږي پوه شئ ایرپورټ به نيسو سړکونه به نيسو او ان شاء الله یو هم تخت ته نه پریدو زکه دې څنګه نیولو خبر وکړه د لارو بندېدو خبر وکړه څه نظر لري پښتونخوا لارې زې پسې چې بندي شي دی بیرته دی ولسته نقصان نه رسی یا دی پښتونخوا ته نور هم په ځان کې کړی دا ګوره کې یو ورځ موږ سره د ټولو اتفاق وکړو د ټولو دکاندارانو د ټولو خلک چولاړي او یو ورځ موږ پاکستان بند کړو نو ان شاء الله ماته دې تخت لیان نشته خبر روزي پښتونخوا بنديږي او عمران خان په پنجاب کې ګرځي اډیاله کې نه موږ پروګرام دی چې صرف پښتونخوا موږ نه بندو موږ پاکستان بندو خو چې پښتونخوا کې موږ خپل حکومت ته هغه پکړه کړو موږ نشته خو اسټابلیشمنت زور دی چې آی جی چې دی هغه د اسلام آباد نه دی کوم مرکز نه دی باقي موږ وزیر اعظم کوشش کوي موږ کوشش کوو چې خپل حق منچولي هغه خبره ځان خلاصو 13 پیار په ما باندې شوی د شتګردي شوی د 9 مې شوی د 26 نومبر شوی را باندې او بیا هم لګي ان شاء الله تاسو مستقبل د پاره تاسو کوم د پاره تاسو خبره چې هغه ژوند د پاره موږ لګي موږ خپل قرباني ورکو موږ نن تاسو راولانو کې سبا زنه ما ز تاسو لپاره ولاړم ما کورم شته بچی مې شته غزه مې شته ما تر وګړه بهر هم تلل شم $15 لک ما ته افر شو چې دې شنه واوړه زنه ما وخته $15 لک ډغټ شه دی خو شه سره په نیبال لګیدم نه ز بیا هم لګم عمران خان راځي پر ز په حق لار وته د الله په لارې ما مونږ کشته روسته سوځولي واپس نشته دی مونږ به ما خان راولو. ډېر زیاته مننه وخت راکولو.